نن کابل کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي او پاکستاني سیال ښاغلي محمد اسحاق ډار او ورسره لوړپوړو پلاو ترمنځ ګډه ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهاجرینو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیټي سترو پروژو او یو شمېر نورو موضوعاتو پر سر خبرې اترې وکړې. په پیل کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل اسلامي امارت د خپل متوازن او اقتصاد محوره سیاست په رڼا کې د پاکستان په شمول له ټولې نړۍ سره مثبتې او پر متقابل احترام ولاړې اړیکې غواړي. دغه راز متقي صاحب د افغانستان پر اوسني مثبت وضعیت رڼا واچوله او د اسلامي امارت د بشپړ حاکمیت سره په رامنځته شوو فرصتونو او مختلفو برخو کې په راټوکېدلو فرصتونو یې مفصلې خبرې اترې وکړې. متقي صاحب زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت لیواله دی چې ګاونډي هیواد پاکستان سره تجارت، ترانزیت او ګډو پروژو ته پراختیا ورکړي. همداراز متقي صاحب پاکستاني پلاوي ته هم یاد کړه چې په یادو برخو کې دي د ستونزو د هواري او تسهیلاتو د رامنځته کولو په پار کوټلي ګامونه واخیستل سي. نوموړي دغه راز په پاکستان کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت او جبري اخراج خپله ژوره اندېښنه او خواشیني څرګنده کړه. هغه په ټینګار سره له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې هلته د میشتو او راتلونکو افغانانو د حقونو د ضایع کېدو مخنیوی دې وکړي. همدارنګه په ناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال ښاغلي اسحاق ډار په خپل وار سره افغانستان ته په راتګ خوښي وښوده او هیله څرګنده کړه چې راتګ یې د دواړو ولسونو ترمنځ د شته اړیکو د بهبود، ټینګښت او ودې سبب سي. نوموړي د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړه چې پاکستان ته رسمي سفر وکړي ترڅو د لوړې کچې راشه درشه دوام پیدا کړي. ښاغلي ډار وویل د دې لپاره چې دوه اړخیز تجارت وده وکړي، پر زیات شمېر سوداګریزو توکو تعرفې کمې کړي او پر دې برسیره به د تجارتي اموالو د انتقال په برخو کې هم اغیزمن ګامونه پورته کړي. هغه همداراز څرګنده کړه چې حکومت له افغانستان سره دوه اړخیز تجارت او ترانزیت ته د لا پراختیا هوډ لري او ژمنه یې وکړه چې په یادو برخو کې به لازمي اسانتیاوې رامنځته کوي. ښاغلي اسحاق ډار وویل چې له افغان مهاجرینو سره به ناوړه چلند نه کیږي او دوی به په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي. نوموړي وویل د افغان مهاجرینو جایدادونه او سرمایه د هغوی ملکیت دی او اجناس یې هیڅوک نسي څارولی. هغه ژمنه وکړه چې پاکستاني امنیتي ارګانونه به په دې برخه کې د هر ډول خپلسري عمل مخه نیسي. همداراز په دغه ناسته کې د سفارتي اړیکو پر لوړولو، همغږۍ، ګډې همکارۍ، د ویزو پر زیادت او اسانتیا، د زراعتي محصولاتو پر چټک انتقال، د سوداګرۍ او ترانزیت پر ودې او یو شمېر سترو پروژو لکه افغان ترانس، کاسا زر، ټاپي او ټاپ پر اهمیت او روان بهیر او دې برخو ته پر ځانګړي پام خبرې وسوې. د ناستې په پای کې د یادو شوو موضوعاتو د تعقیب لپاره د ګډو کمیټو پر ټاکلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسایلو د اواري پر مؤثرو لارو چارو هوکړه وسوه.